کله چې یوه ښځه خپل خاوند د نورو ښځو سره په خندا خوشحالۍ سي کړي، نو بیا د دغه ښځې څه رویه او جذبات وي. په نننۍ ویډیو کې دلته د دې باره کې معلومات درکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د دغه معلوماتو نه خبر شئ او د په زندګۍ کې ډیر زیات د ښځې او خاوند رشته د احساسات او اعتماد وي. چې کله ښځه ګوري چې زما خاوند د نورو ښځو سره زما نه زیات خندا خوشحالي کوي او یا د هغې ښځې سره یا د هغې ملګرې سره وخت زیات تیروي او هغې له ډیر وخت ورکوي، ښځه دا سوچ کوي چې هغه خپل خاوند خوشحالولو کې ناکامه شوې ده. هغه د خپل ځان نه دا سوال کوي چې په ما کې څه کمی ده او دغه احساس اکثره له دغه ښځه بدلوي. هغه یا خاموشه پاتې کیږي یا تنقیدونه شروع کوي او کله چې خاوند ښځې ته وضاحت ونه کړي او یا خبره په خندا باندې واړوي، نو د ښځې په زړه کې شک پیدا کیږي او دغه شک کله ناکله د جنګ لاره اختیار کړي. مثلا ښځه په وړو خبرو باندې رد عمل شروع کوي او خپل خاوند په حرکتو باندې نظر ساتل شروع کوي او څه ښځې په دغه صورتحال کې د ځان بهتر کولو کوشش کوي. هغه خپل انداز طرز کې بدلون راولي چې د خپل خاوند توجه واپس حاصل کړي. د ټولو نه اهمه خبره ده کوم خاوند چې ایمانداري او په محبت سره ښځې له اعتماد ورکړي، نو هغه هر صورت کې خپله ښځه سمبالولی شي. ښځه نظر انداز کوئ مه، هغې سره خبرې وکړئ او اهمیت ورکړئ او دغه د رشتې بچ کولو یو غټ راز دی. نو کله چې یو ښځه خپل خاوند د نورو ښځو سره خوشحاله ګوري، نو هغه ښځه د بېچینۍ شکار کیږي یا په خپل خاوند باندې شک کوي او ځان کې بدلون راولي. هر رویه یو پیغام درکوي، دا وپیژنئ، نظر انداز کوئ مه. دغه نننۍ معلوماتو چې سره شریک کړو، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي یې چینل سبسکرایب کړئ. په بل ویډیو کې به در سره هم داسې ښکلي معلومات راوړو. موږ سره اوسئ.